الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ډیرو قدرمنو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، مستمعینو، مشاهدینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قدرمنو، استاسو یو مسئلې ته توجه را اړوم او دا دین زمون خیرخواهی ده. الدین النصیحه او دین د خیرخواهی دین ده. هر مسلمان د مسلمان د پاره به خیرخواه جوړیږي او خیرخواهی لویه خیرخواهی دا ده چې ته د یو مسلمان د نجات سوچ در سره وي چې ده ته الله ښکلې عقیده د توحید ور نصیب کړي او د شرک او بدعاتو خرافاتو نه بچ کړي، یا په بل تعبیر چې دی جنت والا جوړ شي او د جهنم نه بچ شي. او څوک چې د شرک نه بچ شو او توحید پکې راغی، دقه سړی کامیاب دی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. یو څوک چې د جهنم نه لرې شو، په دې معنی عقیده د توحید او جنت والا اعمال شروع کړه چې اعمال صالحه دي، نو دا کس یقینا کامیاب دی، رستګار دی، په هدایت دی. اولئک وای دغه خلق علی هدی من ربهم، په هدایت دی د طرف د رب د دوی. و اولئک هم المفلحون، او همدغه خلق فلاح والا دي. د دې وجې نه زما غرض په دې خبره کې هغه دا دی چې که لږ موږ سوچ وکړو، فکر وکړو، هغه مشرکین مکه، هغه قریش چې الله سبحانه وتعالی پیغمبر علیه السلام یې په دو کې راولیږه، هغوی مشرکین و، شک نشته، خو د هغوی شرک په نسبت زمونږ د زمانې د شرک نه اخف او کم او سپک و. دلیل په دې خبره دا نه چې مونږه د هغه مشرکینو صفایی بیان کو یا یې خوبایی بیان کو، نه چې کله مشرک شو نو دا شر البریه دي. د ځمکې په سر بدترین خلق کفار و مشرکین دي. الله سبحانه وتعالی دو ته شر البریه ویلی دي. اما مؤمن، موحد، متبع، اهل التوحید، اهل الحق، دا خیر البریه دي. الله سبحانه وتعالی دو ته خیر البریه خطاب کړی. په دې خبره چې د مشرکینو هغه شرک اخف او ډیر کم و په نسبت د دې زمانې د مشرکینو، هغه ځکه چې مشرکین مکه په سختۍ کې الله سبحانه وتعالی ته متوجه کېدله، او زمونږ د دې زمانې مشرکین هغوی په سختۍ کې الله سبحانه وتعالی هغه پرېږدي او ایسته خپلو باباګانو او زیارتونو
او خپلو هغه الهو ته متوجه کیږي. د دې وجې نه د سابقه مشرکینو یو خصلت او خوی په شرک دا و چې په رخاو، په اسودګیو، په راحتو، په خوشحالي کې به د الله سره شرکاو، اما په سختۍ کې او په مصیبت کې، په آفت کې چې کله به د هلاکت سره مخ کېدله نو بیا به الله سبحانه وتعالی ته آواز کو، د هغو نه به مدد غوښته، بیا به خپل بوتان معبودان دا به ترې هیر شو. دلیل په دې خبره د الله سبحانه وتعالی د کلام آیت دی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اذا هم یشرکون. وای کله به چې دوی په کشتۍ کې سواره شو، مخکې خو دا ګاډي او دا وسایل ټکنالوژي نه وه، لویه ټکنالوژي هغه زمانه کې کشتۍ وې په دریاب کې، چې کله به وای دوی سور شو نو په دې وخت کې به دوی جپې به پرې راغلې، د هلاکت یره به پرې راغله، موجونه به په دې وخت کې وو، نو دوی به ایسته مخلصین له الدین. الله سبحانه وتعالی ته به چغې کړي یا الله مدد، یا الله مدد. او کله به چې الله نجات ورکه، وچې ته به ورسېدله، منزل مقصود ته به ورسېدله، نو اذا هم یشرکون، بیا به د الله سره شرک کاوه، بیا به د هغه معبودانو، الهو، باطلو عبادت کاو. بل ځای کې راځي وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وای کله به چې په دو باندې موجونه راغله د دریابونو، سیلابونو، داسې لوی لوی موجونه د غرونو په شان، بیا به الله له چغې ویل یا الله یا رب تم بچ کې، سلم سلم. فلما نجاهم الى البر، وای کله چې الله به دوی خلاص کړه د موجونو نه، بچ بشوله، وچې ته به ورسېدله، فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. بیا به د الله د قدرتونو آیتونو نه انکار کاوه هر ناشکره متکبره، ځکه په دې مشرکینو کې تکبر وي، په دوی کې ناشکري وي. نو خبره دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه مشرکینو سره چې جنگ وکړه، جګړه یې وکړه، قتال یې وکړه، نو د الله سره به یې غیر الله راباله، او د الله سره به خپل باباګان او خپل داتاګان او خپل اصنامو هغه الهی باطله ته آواز کاو، هغه هم په اسودګۍ کې، اما په سختۍ کې، مصیبت کې، په کشتیو کې به سیلابونه چې زور کې شو، جپې به رالې، نو بیا به دوی ایسته الله ته متوجه کېدله. اما زمونږ د زمانې مشرک او قبوري قبر پرست، نو هغه چغې کوي په داسې وخت یا حسین، یا رسول الله، یا علی مدد، یا عبدالقادر جیلانی اغیثني، یا زینب، د دونه مددونه غواړي. ډېر د افسوس خبره، د افسوس خبره ده. نن سبا جوماتونو کې ګورې داسې شرکي الفاظ، مشتبه الفاظ، بدعي الفاظ چې د هغې جواز نه پیدا کېږي. یا الله، یا رسول الله، ته خبر یا د څه دپاره؟ د ندا دپاره، قریب دپاره، حاضر دپاره. اوس رسول الله څه حاضر دی، موجود دی، اخو وفات دی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. انبیاء علیهم السلام وفات شوي، پیغمبر علیه السلام وفات دی. انک میتون و انهم میتون.
او موږ داسې دې ځای نه چغې وایي هغه په مدینه کې دفن دی په مدینه کې دغه مرقد دی مدفن دی او چغې زمونږ د دې ځای نه دي الله سبحانه وتعالی سورت الحجرات کې وایي چې ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون چې څوک د کمرې د کوټې نه اخواته تا ته اواز کوي وفود به راتله د الله د نبي ملاقات ته په مدینه کې بدویان به و کوچیان به ناخبره به چغې به کړي یا محمد اخرج الینا د هغه په نوم به یې اواز کاوه راوځه موږ ته الاعراب اشد کفرا و نفاقا ځکه اعرابیان بانډچیان هغو کې غلظت وي او نفاق وي الله سبحانه وتعالی وایي او هغوی په دې حقدار دي چې په دین باندې هغه نه پوهېږي پوهه نه لري نو الله آیت راولېږه چې ان الذین ینادونک من وراء الحجرات چې د کمرې نه اخوا د پیغمبر علیه السلام په مسجد د نبوي کې پیغمبر علیه السلام چې کوم ځای کې اوس دفن دی دی به دلته دوی به دلته اواز ورته وکړي هلته لیکلي هم دي نن سبا اسطوانة الوفود اغستنې اوس هم شته په هغه نومونو باندې اسطوانة ابي لبابه چې ځان یې پرې تړلی و مسجد نبوي کې اغستنې اوس هم موجودې دي نو د دې وجې نه د هغوی هغه حالت او د دې زمانې دغه حالت د مشرکینو این ره که میروی به ترکستان است خیال است و محال است و جنون د افسوس خبره ده چې د هغه زمانې مشرکین په سختیو کې به الله ته توجه کوله او زمونږ د زمانې مشرکین په سختیو کې غیر الله ته آوازونه کوي بیا نمونه ږدي دا شرکي علي بخش نبی بخش حسین بخش عبدالعلی عبدالرسول عبدالنبی توحید پکې نه وي نو ځکه شرکي نومونه په خپلو بچو کې دي په ځانوی کې دي الله سبحانه وتعالی د داسې نومونو نه موږ منع کړي پیغمبر علیه السلام وایي داسې نومونه په ځان مه ږدئ احب الاسماء الى الله عبدالله عبدالرحمن ښایسته نومونه کېده په خپلو بچو بیا وایي بچي مې نه اهله دي خبره مې نه مني څنګه یې ومني تا د بچو حق ادا کړی د بچو حقوق دی په پلار و مال لکه څنګه چې د مور او پلار حقوق دی په بچو دغه شانته د بچو حقوق دی په مور او پلار چې یو د هغې نه ښایسته نوم انتخاب او د انبیا علیهم السلام نومونه په هغه نومونو یې ونوموه د شرکي نومونو نه یې بچ که شرکي نومونه مه ږده بدعي نومونه مه ږده او هسې مباح نومونو نه هم تېر شه شرعي نومونه پې کېده بل دا چې کله الله بچی درکړه بچی درکړه نو ته به د هغې عقیقه وکې د هغې به سر ورخې د هغې به تحنیک وکې او دا په اوله ورځ یا عقیقه په اومه ورځ دی یا په 14مه ورځ دی یا په 21مه ورځ دی هلک وي 2 ګډان 2 پسونه جینۍ وي 1 ګډ 1 پسه او د هغې خامه توزیم کولی شي او دارنګه پخه هم کولی شي ملګري دوستان خپلوان صالحین راوغواړه پې ویې خوره او بل صحیح تربیت صحیح عقیده قرآن پې زده که حدیث پې زده که صحیح روزنه یې وکړه نو چې کله هغه غټ شي لوی شي بیا به ستا په منشا چلیږي په دین به روان وي او بیا به ته پسخېږي او دا خبرې به نه کوې لکه بعضې پلرونه وایي کافر ته دې الله داسې بچي نه ورکوي حق دې نه ده ادا کړی ځکه پې ځورېږي کړېږي دویمه خبره چې د مشرکین مکه شرک اخف او ډیر کم او سپکو په نسبت د دې زمانې د مشرکینو هغه دا دی چې هغوی به الله ته وسیله کوله واسطې به جوړولې هغه به څوک واسطه و د هغو نبي به یې واسطه که یا ولی به یې واسطه که یا به یې ملائکه واسطه کړه یا به یې کم از کم کاڼی بوټی ونه جامد شی چې قطاعت نشي کوی معصیت هم نه کوي او نه یې کولی شي
اما د دې زمانې مشرک که الله ته واسطه کوي نو افسق الناس، افجر الناس، اعص الناس، یو بدترین فاسق او بدترین فاجر او شرابی، کبابی، زناکار او فاحش، بربند او لیونی، ملنګ او پته هم نه لګېږي چې د قبر کې څوک پراته دي. وایي زه تاله راغلی یم، یا الله خدا ولی دی، تا ته ډېر محبوب دی، زه دا تا ته وسیله کوم. داسې عقیده ده. د دې د وجې نه دا قبرونه اکثره چې دي پته هم نه لګېږي چې په دې کې دننه څوک ښخ دي، نومونه یې ورته ایښي. د دې وجې نه یو زیارت دی په دې پېښور کې په دې مشهوره لار باندې جونګی بابا. چا تپوس وکړه صاحب د پلوشي تفسیر، وایه کس ما ته وویل زه د دې علاقې یم، دلته د اوښ جونګی، هغه بچي ته د اوښ جونګی وایي، وایي دا دلته مړ شوی و، بیا دلته هغه یې ښخ کړه او ایسته په هغه باندې قبر جوړ شو، زیارت جوړ شو. د تېرېدو په وخت ایسته بابا وګرځېده، جونګی بابا، او دی به راځي هغه به الله ته وسیله کوي. دا د دې زمانې حال دی د خلکو، د ولس، د عوامو. د دې وجې نه دا څومره لوی فرق دی. مشرکین مکه که د کاڼو عبادت کو د بتانو، هغه خو داسې شی دی چې خپله د الله نافرماني خو نه کوي، جامد شی دی. او ته چې یو فاسق او فاجر، زناکار، شرابي، کبابي، هغه الله ته وسیله کوي، دا څومره لوی فرق. او بیا دا خبره کوي چې زه ډېر ګناهګار یم او دا الله ته ډېر محبوب دی. ته څه خبرې چې دا د ایمانه سره تللی، دا صاحب د قبر که بې ایمانه. په دې قبر کې آیا انسان خښ دی که حیوان خښ دی؟ هغه خو اوس خاورې شوی ده، یا یې روح علین ته تللی او یا یې روح سجین ته تللی. عجیب خلک دي، عجیبه عقیده. د دې وجې نه ورونو عقیده دا جوړیږي په قرآن کریم، عمل دا جوړیږي په احادیث. چې نه قرآن درځي، نه قرآن وایې، نه یې ترجمه کوي، نه یې درسونو ته کښېنې، نو څنګه به دې عقیده ټیک شي؟ او حدیث نه یې اورې، نه ورته کښېنې او نه پې عمل کوي، نو څنګه دې عمل هغه درست شي او صحیح شي؟ ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی. دو څیزونه مې تاسو کې پرېښي، چیرې به ګمراه نه شئ چې کله عمل پې شروع که. یو دی د الله کتاب قرآن کریم، او بل دی زما احادیث د پیغمبر علیه السلام صحیح احادیث. د دین دا دوه چینې دي، دا دوه لوی ستنې دي، دا دوه لوی دریابونه دي. په دې باندې عمل وکړه، کامیاب بشي، بچ بشي. درېیمه خبره دا چې د دې زمانې مشرکین دا ډېر بد دي، د هغه زمانې د مشرکینو نه یا د هغوی شرک په نسبت د دې زمانې د مشرکینو نه کمزور و، ضعیف و، اخف و، سپک و. او په دې معنی هغه جمله مشرکین مکه د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې شرک کاوه په توحید د الوهیت کې کاوه. دا نه چې هغو توحید د ربوبیت نه مانه، اسماء و صفات نه مانه، بلکې چې نه مانه توحید د الوهیت نه مانه. ځکه دا توحید درې قسمه دی: توحید د الوهیت، توحید د ربوبیت، توحید د اسماء و صفاتو. او مشرکین مکه هغو نه به تپوس وکړ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. وایي تپوس به دې وکړي دا ځمکې اسمانونه چا پیدا کړي، دا دریابونه سیندونه چا پیدا کړي، او دا ونې بوټي د دې پیدا کولو والا څوک دی؟ نو هغو ټولو به دا اقرار کوو چې الله. دا ټول یې منله.
اما چې کله پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، د لا اله الا الله توحید ومنئ چې دې ته توحید د الوهیت وایي، نو دا توحید دوی ونه منه. نو هغو 360 بوتان الهه اصنام په کعبه کې د هغې شاوخوا دننه نصب کړي. نو څه به ویل اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجیب. دا ګڼ مددګاران خدایان حاجت روایان یو حاجت رواو معبود مشکل کشا ته جوړی، دا خو ناشنا خبره ده. انطلقوا ځئ. مشرانو به کشرانو ته ویلې دې خبرې او عقیدې ته ځان مه تسلیموئ. پیغمبر علیه السلام چې کله د صفا په غره ودرېده، سی وویلې قولو لا اله الا الله تفلحو، دا توحید ومنئ تاسو به کامیاب شئ او تاسو به فلاح پیدا کړئ، نجات به پیدا کړئ. نو اول د ده تره ابو طالب هغه پاڅېده، څه ورته ویل تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، وهلاک شي ټوله ورځ دې موږ دې خبرې ته راجمع کړي. دا څه خبره ده؟ الله صورت راولېږي، جبریل ته یې ورکړه تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. تبا دې شي لاسونه د ابو لهب تبا شو، وامرأته ښځه یې تبا شوه حمالة الحطب چې هغه به پنډ را په اوږه کړی، اصغي به د الله د نبي خپو ته اچوله، اذیت به یې ورکاوه. ما اغنى عنه ماله، او بیا فایده ورنه کړه دله د ده مال او نه د ده اولاد، هر څه د ده دپاره د هلاکت سبب جوړ شو. څه چې په دې صورت کې ذکر کړي ناشنا واقعه ده چې کله دی مړ شو، ساه ترې ووته، زمنو یې ښخ نه شو کړلی، مرض پرې راولګېد، بدن یې بوی ته دانې پرې راوختې، څوک ورنږدې کېدلی نه شو. په دیکه دیکه په هغه سره ځای به یې ورته ژور که، مزدوران یې ورته نیولي وو او ایسته دی خښي که. داسې الله هلاک. الله د هغه ملګرو دعوتګرو موحدینو دفاع کړی او دفاع یې کوي چې کله مخالفین دشمنان مشرکین خلاف کوي. لکه ابو طالب د الله د نبي سکت تره خو د حق په خلاف کې ودرېده، الله تباه و برباد کړ. خبره مې تر دې کوله چې مشرکین مکه هغوی توحید د ربوبیت مانه، د الله نومونه یې منله، صفتونه یې منله، خو ورسره یې شرک کاوه، د نورو څیزونو عبادت کې د الله سره مخلوق شریکاوه، چې توحید د الوهیت یې نه مانه. نو ځکه د دې زمانې مشرکین هغوی د الله سره په ډېرو څیزونو صفتونو کې هغه شرک کوي. د دې وجې نه کله وایي دا دنیا اقطاب راټینګه کړې، کله وایي اغواس راټینګه کړې، کله وایي دا دنیا یو څو باباګان دي، کله وایي په دې کتابو کې لیکلي بعضې ساوي د شرحه ده د جلالین دغه پاشه کې لیکلي وای دا دنیا چې ده دا د مایي په اوبو کې ده، د مایي په سر غوا ده، او غوا چې کله مایي وړقېږي نو هغه غوا وړقېږي وخوځي، او بیا دا دنیا دا د غوا د ښکرو په سر باندې ایښې ده، نو ایسته زلزله جوړه شي. داسې عقیده ده. زلزله خو دا د الله د طرفه ځمکه وخوځي، خلک متوجي، فیوز سیلابونه دا آفتونه چې راځي د الله راولي. نو دی وایي دا ځمکه دا په غوا د پاسه په ښکرو، بیا غوا ایسته د مایي د ډډې او مایي هلته په اوبو کې خوځېږي، نو ځکه دا زلزلې راځي. داسې عقیده
دې وجې نه الله سبحانه وتعالی چې کوم عقیده درکړې د توحید دا تخپله کا او د شرک کفر بدعاتونه د دې نه ځان وساته. دې وجې نه په دې زمانه کې ډېر خلک شرک فی ربوبیت کوي، الوهیت خو لا پرېږده، په ربوبیت کې شرک کوي. کله وایي پلانی چې دا برکت والا ده، برکت دهنده ده. هلکه برکت دهنده الله دی، تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیر. برکت اچولو والا الله دی، نه ته نه زه یم. یو کس مبارک په دې معنی چې په ده کې برکت اچول شوی او الله اچولی، دا ټیک ده، دا خبره ته کولی شي پلانی مبارک دی، برکت اچولی دی الله پکې. اما برکت اچونکی، برکت دهنده د یو الله دی. مبارک فی کل شی هو الله، تبارک الذي نزل الفرقان على عبده. الله هغه ذات دی چې قرآن په خپل بنده را لېږلی، برکت دهنده دی. تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیر. نو دې وجې نه قدرمنو عزتمندو، توحید عقیده ډېره اهمه ده او دا عقیده د انبیا علیهم السلام وه، د محمد رسول الله وه، د صحابه کرامو وه، که مهاجرینو که انصار، د تابعینو وه، تبو تابعینو، اتباع تابعینو، مفسرینو، محدثینو، فقهاو، مجتهدینو وه. الله دې موږ او تاسو په دې توحید عقیده باندې دایم و قایم لري. او الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو د شرک نه، که هغه شرک فعلي دی، قولي دی، اصغر دی، اکبر دی، دې نه دې موږ بچ کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.